دا جیمیل چې دی کنه دا به تاسو د ټولو موبایلو کې وي ځکه دغه د جیمیل نه بغیر تاسو کوم خپل موبایل چې دی دا نشئ استعمالولی که تاسو د پلی سټور نه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ نو هغې دپاره د دې جیمیل ضرورت وي که تاسو د فیسبوک آی ډي جوړوئ نو هغې دپاره د جیمیل یا د ایمیل ضرورت وي د دغه د جیمیل د وجې نه ستاسو د فیسبوک د یوټیوب د ټیک ټاک آی ډي چې دا هغه هم هیک کیدی شي او ستاسو د کور ډیټا چې دا هغه هم لیک کیدی شي که دغه د جیمیل پاسورډ چاته معلوم وي او دا جیمیل چاته معلوم وي نو هغه بالکل ستاسو هر څه چې دي هغه هیک کولی شي ډېر کسان دا چلو کوي چې خپل جیمیل او پاسورډ کسانو له ورکړي او بیا وروسته د هغې معلومات نه کړي نو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې دغه ستاسو جیمیل چې دی دا په څو ډیوایس کې لاګین دی اوس لاړ شئ او چک یې کړئ که ستاسو د موبایل نه علاوه دا په بل ډیوایس کې اني نو اوس یې ریموو کړئ نو دغه جیمیل چې دی دا به تاسو د بل کس د موبایل نه څنګه ختموئ مکمل طریقه به درته ښیم خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ د ویډیو ځان سره لایک کړئ او که زموږ په دې پیج باندې تاسو نوي یې زموږ د پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره راوړو ښه ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته نو تاسو به خپل جیمیل چې دا به چک کړئ چې دا خو بل چا سره لاګین نه دی یا بل چا سره په ډیوایس کې لاګین تاسو لاړ شئ او هغه هلته نه ریموو کړئ او کس نه ختم کړئ هسې نه چې ستاسو جیمیل هیک کړي یا ستاسو ډیټا مکمل تاسو نه ځان ته ټرانسفر کړي نو ټولو کې اول به تاسو خپل جیمیل چې دې باندې به کلیک کړئ جیمیل باندې کله تاسو کلیک کوئ داسې انټرفیس چې دی دا به تاسو سره اوپن شي نو بره کوم ستاسو د جیمیل لوګو چې دی دې باندې به کلیک کړئ دې باندې چې تاسو کله کلیک کوئ نو دا فرست نمبر باندې تاسو ته ښکاري مینج یور ګوګل اکاونټ دې باندې به کلیک کړئ دې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو بیا به تاسو لو غنې لاندې راشئ او دې کې به سیکنډ نمبر باندې تاسو ښکاري سیکیورټي اینډ ساین ان په دې باندې به کلیک کړئ دې باندې چې کله کلیک کړئ تاسو نو بیا به تاسو لږ لاندې راشئ لاندې چې راغلی نو دا تاسو ته ښکته ښکاري مینج آل ډیوایس دې باندې به کلیک کړئ دا ښکاري مخکې ورسره 3 لیکل دي تاسو سره چې څومره اکاونټونو کې دا لاګین دلته به تاسو ته لیکي چې هغه 3 4 وي یا 5 وي لا یو وي نو تاسو به دغه دې باندې کلیک کړئ دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو دا تاسو ته ښکاري دا اوس ما سره په 4 یا په 3 ډیوایسونو کې دا لاګین دی نو دې نه اوس دا تاسو ښه په اسانه باندې ریموو کولی شئ تاسو ته ښکاري ګلیکسي H1 ټیکنو او داسې کوم ویب سایټ چې دی ټیکنو هغې کې دا هم ما سره لاګین دی نو دا به تاسو څنګه ریموو کوئ نو دا تاسو وګورئ دا زما کوم دې ډیوایس کې ما سره لاګین دی نو دا اوس دې نه ریموو کېږي صحیح ده نو که دغه اپشن تاسو ته راکوي نو تاسو یې مه ریموو کوئ تاسو چې بل چا جیمیل تاسو ته مطلب اوس دا لاندنی ګلیکسي H1 کې ما مخکې لاګین کړی دی نو دې باندې به زه کلیک کوم دې باندې چې ما کله کلیک کړ نو دلته به زه خپل فنګر ولګوم دا اوس تاسو وګورئ نو دا تاسو ته ښکاري داسې 3 اپشن به تاسو سره اوپن شي او دا فرست نمبر باندې تاسو ته ښکاري ساین اوټ په دغه ساین اوټ باندې به کلیک کړئ نو په دغه ساین اوټ چې تاسو کله کلیک کړ نو که ستاسو جیمیل بل چا سره ساین ان نو هغه کس نه به هغه ریموو شي